دا آغاز د تصوف دا امتیاز د تصوف دا الله سره اشنا دکړي پټ راز د تصوف دا آغاز د تصوف دا امتیاز د تصوف دا الله سره اشنا دکړي پټ راز د تصوف چې یو ځلې حاصل کړی یو انسان د معرفت د تخلیق د ذوالجلال ورته عیاش حقیقت بیا لګیاوي په اذکارو په افکارو د محبوب دا غواړه کائنات له نظر شي محجوب بیا نږدې شي ذوالجلال ته بې حجاب کړي دیدار دا مقام چې رب ورکړی دا یو ناز د تصوف بیا نږدې شي ذوالجلال ته بې حجاب کړي دیدار دا مقام چې رب ورکړی دا یو ناز د تصوف